درته وایي ویل یوز اقدار د دې جمع ده اقدار څه ته وایي یو خو دا ومې پلاني قدر ونه کړو یا د زما ډېر قدر یو خو دغه قدر دی بل قدر چې کوم دی نو هغه د ژوند د تېرولو اصول دي لکه اوس د مثال په توګه موږ ووایو چې د پښتنو اقدار څه دي د پښتنو قدرونه څه دي نو په دې کې د پښتنو قدرونه چې کوم دي حجره جرګه میلمستیا دا څیزونه چې کوم دي او تیږه دغسې نور نو دا پښتنو قدرونه دي دغسې د هر قام قدرونه دي او کله موږ دا په سکولونو کې په دې باندې عمل کوو نو د دې لپاره د دې د پاسکولو د دې سره د وخت تېرولو هغه چلونه دي نو په هغې کې دا ترې کېږي د سټوډنټ ډېر ډېر د دې د پاسکولو د دې سره د وخت تېرولو هغه چلونه دي نو په هغې کې دا ترې کېږي د سټوډنټ ډېر ډېر د ټولو نه اول به موږ ته څه کار کول وي دا چې موږ به د دغه ټسټ په ذریعه باندې دا ماشومان وګورو چې دا د کم د ذهني لیول څه دی